سموګ نه څنګه بچي نو هوا متوازن راي ورکو چې خپل حفاظتي چې کوم دغه دی هغه دی وکي ماکسونه دی ولګي خپل او بل دا چې دغه ماکسونه دی ولګي بس د حفاظت ځکه چې دا سموک چې کوم دی د انسان بیماری اوري 8 بجې باندې دکانونه بند کړي او خپل صحت خیال ساتي بل دا زمونږ د پیدې خبرې کوي صحیح ده او بل دا چې کوم دی زمونږ کاروبار باندې مسر پرې باسي موږ کاروبار کې تقریبا 3-4 غنټه فرق راغلی دی گاهک چې کوم دی د 8 نه بعد وی پوه شو 11 بجو پورې هغه چې کوم دی حکومت دلته د حکومت پنجاب چې کوم دی هغه 8 بجې دکانونه بندول شروع کړي دی پوه شو هغه سره چې کوم د کاروبار باندې بہت اثر پرېوتی دی ټول اپیل دا کوو چې د دې خپلو داسې یو دغه جوړ کړي چې هغه خپلو مثال په وخت باندې خلکو له چوټي ورکوي او فکر د شته دی او د خلکو دپاره خپلو هدایت دغه کوي نو دا السلام علیکم ناظرین تاسو ګورئ اباسین هب زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری ادریس خان زه دې وخت موجود یم ختم نبوت چوک کې دلته کې یو دم سموګ راغلی دی راځئ د دې رایې حل کړو اورو د کله کوم ځای نه راغلی دی د څه وجې دی راځئ حل کې نه پوس کوو نن سبا ستاسو کار څنګه چلی په شکر د الله پاک رحم دی د سموګ وجه نه ښه دی بس اثر خو پرې پرېوتی دی نور ښه دی شکر دی خلک راځي خلک راځي خو مخکې بل ناوخته پورې راتلو نن سبا کې به ټیم راشي زیږو ولې اوس ټیم ټیپ راشي سموک د وجې نه ډېر مین مطلب دا ده چې د سموګ دی سموک دی سموک ٹھیک ده صحیح السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نوم زما سودیس نوم سودیس بھائی تاسو ما ته دو وایا دا اچانک نه اسمان نه سموګ راغلی دی دې باره کې تاسو څه پېژانې بس د دې په باره کې به موږ تاسو ته دا ووایو که نه چې دا سموک چې کوم راغلی په پاکستان باندې بلکې په پنجاب باندې نو دې د وجې چې کوم دی یو خو بیماری نه سوا شوي دي صحیح ده بل چې کوم دی کاروبارونه هم ډاون شوي دي بالکل او د دې د وجې لاکډاون هم لګېدلی دی صحیح ده په بازار کې 8 بجې باندې دکانونه بندېږي نورو بس دا سیټ کارونه تاسو کاروبار حواله سره نقصان شوی ده زمونږ په کاروبار باندې اثر پرې باستلی دی ځکه چې مونږ چې کوم دی کاروبار بنده شپې 11 بجې باندې اوس 8 بجې باندې چې کوم دی ټول بازار بندېږي تاسو دا حکومت څه اپیل کوي نو موږ به دا اپیل وکړو چې بهی دا لکه مطلب دی کې خو یو زمونږ پیدا هم ده چې کاروبار لکه مطلب کاروبار د سیډه زمونږ نقصان دی او بل چې کوم دی زمونږ د صحت پیدا ده ټیک ده نو د حکومت د سیډه زمونږ د خواست دی څه اقدامات کوي نو اقدامات موږ دا کوو چې که نه چې لکه مطلب دا چې اوس لکه سرکار وایي که نه چې تاسو 8 بجې باندې دکانونه بند کړئ او خپل صحت خیال ساتئ بل دا زمونږ د پیدې خبرې کوي صحیح ده او بل دا چې کوم دی زمونږ کاروبار باندې مسر پرې باسي نو ولا وستنو شو ویل نو عوام له څه پروګرام ورکړي تاسو پیغام عوام له موږ دا پروګرام ورکاو چې به د خپل صحت د خیال وساتي صحیح ده ماسک دی لګي نور وغیرہ وغیرہ سیستم تاسو لګولې د ماسک خو ما اوس درې ولا د بکر منډۍ نه رالو صحیح ده مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم عبدالستار عبدالستار بھائی تاسو ما ته دو وایا چې یو دم نه د اسمان نه سموګ راغلی دی دې ته تاسو له څه نقصان دی دې سره خو چې کوم د انسان ډېر دا نقصانات دي چې کوم صحت باندې کوم اثر انداز پرېوځي مثلا کانسي وغیرہ زکام او چا ټي بي وغیرہ وي هغې باندې هم ډېر نقصان پرېوځي او چې کوم د سموک څه روکتام کې چې کوم د حکومت بالکل داسې به وي چې ناکام شو مصنوعي بارش هم ښودلی هغه هم ونه کړلو او هغې نه بعد چې کوم دی د کوم کاروبار لحاظ سره خبرې دي هغه هم چې کوم دی د 11 بجې نه تر 8 بجې کاروبار کې څه اثر شوی ده زمونږ کاروبار کې تقریبا 3-4 غنټه فرق راغلی دی گاهک چې کوم دی د 8 نه بعد وی پوه شو 11 بجو پورې هغه چې کوم دی حکومت دلته د حکومت پنجاب چې کوم دی هغه 8 بجې دکانونه بندول شروع کړي دی پوه شو هغې سره چې کوم د کاروبار باندې بہت اثر پرېوتی دی حکومت نه څه اپیل کوي تاسو حکومت نه دا اپیل کوو چې د دې سموک د زر تر زر خاتمه وشي یعنی روکتام دی وشي او حکومت نو دا سره چې کوم د حکومت پنجاب سره خپل فیسیلیټي شته دی داسې مخکې هم شوي 13 کال هم دغه شان مصنوعي بارش یې کړی باران یې کړی او چې کوم د نور داسې ماسک وغیرہ دا شی نه علاوه کړي پوه شو چې کوم د اوس بیا د دې پر هم چې کوم د سموک ډېر زیات دی او کوم زمونږ د پنجاب چیف منسټر ده مریم نواز هغه چې کوم دی هغه هم ویلي چې یاره موږ به د انډیا سره هم دې باره کې خبره کوو او چې کوم د هغه ځای نه او دې نه مل کې چې کوم د دا کار به کوو موږ او سموک باره کې تاسو په عوام له څه پیغام ورکوئ عوام لا دا پیغام ورکوو چې پهله هم خپله ماسک نه دی اچولی خو چې کوم د ماښام بچو دا سوال برنتا کولی اور چې کوم د ماسک وغیرہ او بغیر څه ضرورت د وجې چې کوم د کور نه وتل پکار دي السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم زما نوم خان ولی دی خان ولی صاحب تاسو ما ته دا وایا چې د یو دم نه سموګ راغلی دی د څه وجې دی څه نقصانات دي دا خو د الله قدرتونه دی او د الله په قدرتونو راځي زیات د خوشحالۍ نه راځي چې باران نه مارانونه نه فکر د شته دی او دې له پکار ده چې دا د ګاډو دوی دا شی نه لږ کمي
تاسو دا حل کې څه رائے ورکوي چې دا څه ساتي د نقصان څه دي یاره د دې نقصان خو خامخا ډېر د سترګو ته مو نقصان نسی مرۍ ته هم رسي او بله دا پکار چې هر سړی ماسک استعمالوي خپل احتیاط کوي او په وخت باندې خپل کور ته ځي تاسو سره ماکس شته ما شته دی موږ څخه ماسو لګول ولې لګولې نه لګوو به دا دې لګېدلي دي زموږ سه یار لګو تاسو ولې نه لګول احتیاطاً به لګوو د خیره سه یار اوس سموګ نشته سموک خو شته دی خو د ماښام نه وروسته زیاتي تاسو وزیر اعظم صدر الله څه اپیل کوي موږ ول اپیل دا کوو چې د دې خپلو داسې یو دغه جوړ کړي چې هغه خپلو مثال په وخت باندې خلکو له چوټي ورکوي او فکر د شته دی او د خلکو دپاره خپلو هدایت دغه کوي نو دا تاسو له څوک چوټي درکوي موږ له خو چوټي راکوي په 8 بجې باندې موږ چوټي کوو 8 بجې ستاسو کاروبار کې څه اثر شوی ده کاروبار کې خامخا سر ول نه پرېوځي چې دلته کار ټول د شپې خو خامخا دا خو بکیا که نه یار السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه یې شکر الحمدلله خیر ستاسو نوم حبیب خانه حبیب خان تاسو دا ته ووایه ماته چې یو دم نه دا سموګ راغلی دی دې ستاسو له څه نقصان دي نو نقصان یې دا دی چې کارونه مکمل ورک کلي دی ورې کارونه پکې نشته دی نقصان هم دغه یو نقصان لري او دا ته ماته ووایه چې دا نه نه دې څه نقصان دي نو نقصان یې دا دی چې اوس دغه دا لړ شروع شوي مخکې چې د موسم صفا وکړو زموږ کار هم ښه واورې اوس چې موسم تقریبا دا څومره ورځ ده 15 ورځ ده چې سموک شروع شوی دی که نه نو دې سره زموږ هغه کارونه هم ورسره مکمل ورک شوي دي ورې چې تاسو کاروبار باندې څه اثر شوی ده او بل دا چې زموږ سره چڼه اوس راسره ده که نه دا مکمل بستېږي اورې دې سره ما شاپر وسیښی دی شاپر نه هغه شاپر یې پاس ور واچوم او شاپر ماپر کې پاسه کې نه ګاګم بیا داسې نه راځي که ورته ښکاري صفا نه که نه نو هغه چڼه هم اوس بستېږي اورې نو دا شین کې هم راسره اوس بستېږي نو نقصان یې خو یو دغه دی چڼه راسره بستېږي بل دا کارونه مکمل ډون کړي دي صرف زمانه کو سور ریړو والے ټول هم دغه رنګ کړي دی اورې او تاسو حکومت ته څه اپیل کوي نو اوس حکومت په دې کې څه دغه نشته دی اورې دا خو موږ ته داسې پته نه لګي که نه څه د وجې اوس دا راغلی ده که نه دا پته اوس موږ ته نشته دی نو زه به هر حال دا ووایم چې حکومت نه مو کې څه دغه نه وي دغه ماکسونه راته راکړي خپله اورې دغه سیفټي راته راکړې وه پرون ټول کوم کسان چې دکانداران دي ټول ته هم دغه رنګې ورکړو حکومت خو نور به هر حال ښه دغه کړی دی اورې او نور مو کې د حکومت سره دغه نشته دی او عوام ته څه رایې ورکوي سموګ نه څنګه بچوي نو عوامو ته دا رایې ورکړو چې خپل حفاظتي چې کوم دغه دي هغه دې وکړي ماکسونه دې ولګوي خپلو او بل دا چې دغه ماکسونه دې ولګي بس دغه حفاظت ځکه چې دا سموک چې کوم دی دا انسان بیماری اوري دې سره بیماری نه ډېر راځي که نه ما په خپله باندې ماکس لګولی دی د سهار نه لګوم به چې کله چوټي کوم اورې کمرې ته ځم بیا وکاږم اورې نو بیماری نه ورسره ډېر دغه کېږي نو ټول عوامو ته دا وایم چې په هر ځای کې دا سموک خور شوی نو مهرباني وکړئ خپل ماکسونه ولګئ خپل حفاظتي هر څه وکړئ بس جی ناظرین تاسو خلکو رایې واورېدل خلک وي چې د سموګ نه زه ډېر پریشان یم خپل رایې دی کوم چې وي د ماکس لګوئ دا کوئ دا کوئ دې سره یې خپل میزبان ادریس خان له اجازه ورکوئ الله نگهبان